ګورئ الله سره ټوکې نه کیږي. تاسو واورئ، تاسو په الله ټوکې کوئ. ډیری علما په دغه کې وایي څوک چې د شاعرو بې حرمتي په ټوکو کې هم وکړي، یعنې ډېر شیان دي چې هغه ته په هغې باندې ټوکه کېږي نه اصلا، چې ته بیا وروسته پښیمانه شي چې یاره ما ټوکه کړې. همداسې د سورت توبې په یو آیت کې راځي، صریح حکم دی، وایي ووایه الله ووایه دوی ته چې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اوس بخښنې مه غواړئ، دا مه وایئ چې ما ټوکې کولې. یقینا چې تاسو کفر وکړو وروسته له ایمان نه. یعنې کله کله د ټوکې دا ټوکه د کفر مرتبې ته رسېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د نن ورځې موضوع مو ده په اسلام کې د ټوکو حد. دا موضوع مو ځکه انتخاب کړه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په اطرافونو کې ټوکې له خپل حد نه اوښتې دي، دومره زیاتې چې کله هم د شاعرو بې حرمتي هم په دې مجالسو کې کېږي. اسلام داسې نه دی چې د خوشطبعۍ او د خوښۍ او خوشحالۍ او د خندا ممانعت کوي، نه هیڅکله هم نه. اسلام یوازینی دین دی چې په ژوند کې او د ژوند په امورو کې موږ ته خوشبختي او خوشحالي غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل ژوند کې د صحابه سره ډیره خوشطبعي کوله، او هغه صحابه به هم خوښول چې هغوی به خوشطبعي کوله. دا د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوښېدل چې ملګري یعنی صحابه کرام همیش تروش تندی او جدي وضعیت کې پاتې شي. نو کله کله به په مجالسو کې خوشطبعي ورسره کوله. په هغې کې موږ تاسو مشهوره واقعه د انصارو هغه ښځه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، سپین سرې ښځه چې ورته ویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې الله ما ته جنت راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشطبعۍ په شکل ورته وویلې چې ته جنت ته نشې تللی. نو هغه ښځه د لومړۍ لپاره ډیره خواشینې شوله. د هغه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو، ورته ویل دا ځکه چې جنت کې به د ښځو عمرونه کم وي، یعنې هغوی به ځوانانې وي، زړې ښځې جنت ته نشي تللی. همدې ته ورته نور هم د خوشطبعۍ لپاره ډېر واقعات شته دی. نو مخکې د دې موضوع د عمق نه موږ باید دا خبره وکړو چې اسلام کله هم د خوشطبعۍ د خندا او د خوښۍ د مجالسو ممانعت نه کوي، خو د دې لپاره یو حد تعیین کړی دی چې په دې کې په قرآن کریم کې هم صراحتا هغه حدود معلوم دي، او په احادیثو کې هم د دې لپاره حدود وضع شوي دي. د مثال په ډول قرآن کریم کې الله فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب الى اخره. دا د حجرات سورت 9 آیت دی. ګورئ هر حکم د الله دا د وجوب او د فرضیت مرتبه لري. مونږ شاوخوا په قرآن کریم کې 80 پورې لږ زیات د الله احکام لرو چې دا ټول په موږ باندې فرض دي. دا یا د الله اوامر دي یا د نهي اوامر دي چې موږ منع کړي یو. د دې آیت مفهوم داسې دی، مخاطب یې مسلمانان دي، وایي چې هغه قوم چې په نورو قومونو باندې ملنډې وهي یا ټوکې کوي، هغه چې ملنډې پرې وهل شوي وي کیدای شي دا له هغو نه غوره وي، الله ته نږدې وي، الله ته ګران وي. یا د ښځو هغه ډله چې په نورو ښځو باندې تمسخر کوي او ملنډې وهي، هغه چې تمسخر پرې کېږي یا پرې شوی دی کیدای شي هغه الله ته له دې نورو نه غوره وي، ښه خلک وي، ښې ښځې وي هغه.
همداسې د دې ترڅنګ وایي چې تاسو په یو بل باندې بهتان مه کوئ، تور مه لګوئ، یو بل ته بد القاب مه استعمالوئ. او وروسته له دې نه چې چا ایمان راوړی دی دا کار کول غټ جرم دی. تاسو باید توبه وکاږئ، ځکه که توبه ونه باسئ دا د ظالمانو نه حسابېږئ. یعنې په دې آیت کې 4-5 امرونه شوي دي د الله لخوا نه چې په دې کې موږ ته مستقیم حدونه ایښي دي. هغه ټوکې او هغه تمسخر چې په هغې کې فحش وي، کنځلې وي، خصوصا حتی د یو چا فامیل ته مور و پلار ته سپکاوی پکې کېږي، یا مستقیم په یو مخاطب باندې داسې ټوکې کېږي چې یاره پوزه دې داسې ده، سترګې دې داسې دي، مخ دې داسې دی، بدن دې داسې دی. ګورئ الله سره ټوکې نه کېږي، دا الله خلق کړي دي. تاسو واورئ، تاسو په الله ټوکې کوئ، دا خبر زیږه ده خو وایوره. تاسو په الله ټوکې کوئ، تاسو په مخاطب ټوکې نه کوئ. ځکه الله پاک خپله وایي په حدیث قدسي کې وایي چې زما بندگان د آدم اولاد ما ته ښکنځلې کوي، هغه زمانې ته ښکنځل کوي او زمانه زه یم چې شپه ورځ کوم او ورځ شپه کوم. د همدې حدیث په مطابق موږ الله ته ښکنځلې کوو عیاذ بالله. په یو چا تمسخر دا په ده تمسخر نه دی. هر هغه څه چې الله خلق کړي دي هغه یې ښایسته خلق کړي دي. الله په قرآن کریم کې وایي ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان په دې مخلوقاتو کې تر ټولو ښکلی الله خلق کړی دی او ته په امقه باندې تمسخر کوي، په امقه باندې ټوکه کوي. دا د حد نه تجاوز دی. هغه ټوکې، هغه مزحه او هغه تمسخر او ملنډې چې په هغې باندې مخاطب لوری خفه کیږي، یا د هغه په خلقت باندې ته ټوکې کوي، یا د هغه په مخ او جسم باندې ته ټوکې کوي، یا د هغه په قوم باندې ته ټوکې. ګوري په افغانستان کې دا بدبختي ډیره زیاته ده. اکثره قومونه دي چې هغه په دې باندې مشهوره شوي دي چې ټولې ټوکې په دوی باندې ورتپي. یقینا هغه په دې کار باندې خفه کیږي. نو موږ او تاسو الله له دې نه منع کړي یو، او هر هغه شی چې الله یې منع کړي هغه حرامېږي. همداسې په حدیث شریف کې راغلی دی، ترمذي نقل کوي لا تماري اخاك ولا تمازحه الى اخره. ته خپل مسلمان ورور سپک مه یادوه، په هغې ملنډې مه وهه، په هغې ټوکې مه کوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدود دي چې د ټوکو په برخه کې موږ تږدي. همداسې امام نووي رحمه الله د ټوکو په هکله باندې وایي د حکم پر اساس باندې چې ټوکې یا تمسخر یا مزاح کوم نقصانات لري. امام نووي رحمه الله په مرقات کې راخیستی دی، هغه وایي چې د حد نه زیاتې ټوکې کول یا په ټوکو باندې تداوم او دوام کول دا د زړه د مړه کېدو سبب ګرځي. تا له ذکر نه غافله کوي، تا له دینی احکامو ته د توجه نه منع کوي، د تا غرور له منځه وړي، د تا رعب له منځه وړي. همدې ته ورته نورې هم ډېر نقصانات بیان کړي دي. یعنی موږ ته اسلام هر بار د ژوند په هره برخه کې، خصوصا د اخلاقو په برخه کې موږ ته یو حد ټاکل شوی دی. موږ باید د هغې حد نه تجاوز ونه کړو. ګورئ په غرب کې یا په کفري ممالکو کې زموږ او ستاسو د شعایرو په خلاف باندې ټوکې کېږي، په هغې باندې تمسخر کېږي، په هغې باندې ملنډې ویل کېږي، هغه باندې ټول اسلامي امت دردېږي، د هغې په خلاف راپورته کېږي. خو موږ او تاسو په خپله په ډېری مجالسو کې دې ته ورته ټوکې چې عیاذ بالله شعایرو نه پکې حدود وکړو، شعایرو باندې تمسخر کوو، هیڅ بده یې نه ګڼو، خاندو ورته، په قهقه باندې خاندو. دا څه وجه ده؟ دا د موږ او تاسو د ایمان ضعف دی. ګوره د مثال په ډول باندې اکثره دغسې نقاط کتابونو هم راخیستي، خو دا چې ما په خپله په یو مجلس کې داسې خبر واورېده، پرې ودردېدم چې د ټوکو په حد کې یې وویلې چې پل صراط د
تار نه یا د ویښته نه ډېر نری ده او د چړې نه ډېر تیره ده، په دې باندې به تېرېدل څنګه وي؟ وایي زه افغانان خو په قاچاقي لارو بلد دي، په بله لار به تېر شي ترېنه. یعنې دې ته ورته ټوکې دا تاسو پوهېږئ، تاسو شاعرو ته رسېږئ. دې ته دا خو لا کمې ټوکې دي. زموږ ستاسو په ټولنه کې له دې ډېرې ټوکې کېږي. تاسو ومنئ په عالم باندې ټوکه کېږي، په ملا باندې ټوکه کېږي، په مسجد باندې ټوکه کېږي، حتی په کتاب باندې ټوکه کېږي، او نور ناست مجلس ورته خاندي. یا مثلا مستقیم په یو مجلس کې یا په یو سفر کې په یو قوم باندې ټوکه کېږي. د دغه نه عداوتونه، کینې، بغض، حتی دښمنیانې رامنځته کېږي. موږ او تاسو الله له ټوکو نه، له خوشطبۍ نه نه یو منع کړي. موږ هم خوشطبي کوو، باید ویې کوو. دا د موږ د ژوند ضرورت دی. انسان ټول عمر جدي نشي پاتې کېدلی. هغه ضرورت لري د دې لپاره چې یو څه وخت ملګرو سره کینی، خپل فامیل سره کینی، مور او پلار سره کینی، خوشطبي وکړي، وخاندي، خوشحاله شي. موږ د دې نه یو منع کړي، خو حد باید، د حد نه باید تجاوز پکې ونه کړو. ځکه په دې کې زه د نورو مفتیانو افتاء را نقلوم. ډیری علما په دغه کې وایي څوک چې د شاعرو بې حرمتي په ټوکو کې هم وکړي، ډیری شیان دي چې په هغې کې ټوکه نه منل کېږي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ده د طلاق او د نکاح په هکله باندې وایي چې د دې ټوکه هم ټوکه ده او رښتیا یې هم رښتیا ده. نو همداسې شاعر هم دي. یعنې ډېر شیان دي چې هغه ته په هغې باندې ټوکه کېږي نه اصلا، چې ته بیا وروسته پښیمانه شي چې یاره ما ټوکه کړې. همداسې د سورت توبې په یو آیات کې راځي، صریح حکم دی چې یوې ډلې، مفسرین وایي یوې ډلې د مسلمانانو له منځ نه چې منافقین ول، هغوی په یو جنګ کې په مسلمانانو په صحابه کرامو باندې ټوکې وکړلې. هغوی دا شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسول. آیتونه را نازل شول د دې په هکله باندې. وایي الله ووایه دوی ته چې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اوس بخښنې مه غواړئ، دا مه وایئ چې ما ټوکې کولې. یقینا چې تاسو کفر وکړو وروسته له ایمان نه. یعنې کله کله د ټوکې دا ټوکه د کفر مرتبې ته رسېږي او موږ تاسو پرې پوهېږو هم نه. ګورئ په بل حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کله زمونږ ستاسو یا کله کله ستاسو له خولې نه داسې خبرې ووځي چې په هغې باندې ته مطلق مکمل فاسد شي، خو ته نه یې خبر. همدغسې نقطو ته اشاره ده. یا په بل حدیث شریف کې راځي چې خصوصا د اوس وخت لپاره اشاره ده چې قیامت ته نږدې به داسې زمانه راشي چې مسلمانان به سهار کافر شي او ماښام به مسلمان، ماښام به کافر شي او سهار به مسلمان. یعنی دا د ژوند په ټولو برخو کې، خصوصا د اخلاقو په برخه کې موږ به حدود کراس کو، او دا حدود کراس کول انسان کله کله له ایمان نه هم باسي. نو خوشطبي منع نه ده، خوشطبي وکئ، همیشه وکئ، وخاندئ، خوشحالي وکئ، دا زموږ حق دی، خو تجاوز مه کوئ.